السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره دا قبضه خرڅول څه حکم لري؟ دا دکاندارانو کې داسې وي چې د یو کس یو ځای باندې قبضوي، هغه چې بیا کله د خپله قبضه په بل ځای باندې خرڅوي، تش دغه دکان ورباندې په 50 لکه 20 لکه 80 لکه خرڅوي. دا لکه 50 لکه مې هم درته کمې ویلې، د دې نه هم ګرانه قبضه خرڅېږي په دې مشهورو مارکیټونو کې. نو وایي د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب علي دا مسله خو په دې ګروپ کې موږ 3-4 ځل حل کړې ده. صحیح دی، تعبیرات به بدل وي، لکه تا اوس قبضه وویل هغوی پټکی وایي، او چا یو شی نوم ورکړی چا بل نوم ورکړی که نه. نو دا جناب علي د دې خرڅول دا ناجایز دي او دا بیع باطله ده، او دا چې کومې پیسې دي دا ملک پکې خبیث دی. ولې؟ ځکه دا قبضه نه ده په یو ځای باندې د بل چا په ملکیت باندې قبضه، دا خو حقوق مجرده دي. صرف قبضه خرڅول لکه حق د شفعي، شفیع ته دا حق شریعت ګوره ورکړی چې دا ستا حق دی، لیکن که هغه د حق د شفعي په بل چا باندې خرڅوي نو دا خرڅول ناجایز دی او دا بیع باطله ده او دا پیسې پکې خبیثې دي، د دې خوړل ناجایز دي او حرام دي. دا دغه چا پیسې دي چې چا سره یې اخیستې ده. وګوره دا مسله باقاعده طور سره ما سره مسله شته، دا به در ولېږم. خو یو ملګري پرون پوښتنه کړې او بیا تیار ځل ته ناست وم، بس کتاب ته بس زر مې ورپسې فتاوی شامي راوړوله. دا مسله باقاعده طور سره فتاوی شامي کتاب البیوع کې حل کړې ده، 4م جلد دی، 513 نمبر صفحه ده، چې سعید مکتبه ده، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد. هغه وایي لا یجوز الاعتیاز عن الحقوق المجرده. دا وګوره جایز نه دی عوض اخیستل، یعنی پیسې اخیستل د حقوق مجرده. حقوق مجرده به څنګه وي؟ که حق شفعت لکه حق د شفعي. حق د شفعي خو یو صرف حق دی تا ته الله درکړی، هغه ته خرڅوی نه شي. نو چې خرڅولی نه شي نو د قرنګې دا قبضه هم تش یو حق مجرد دی، د دې په بدل کې یو شی نشته دی. نو د دې وجې نه قبضه خرڅول هم ناجایز دي. نور هغه بل میسیج به زه ورسره یو ځای کړم. نو خلاصه د خبرې دا ده چې قبضه خرڅول دا شرعاً جایز نه دي او دا پیسې پکې حلال نه دي بلکې حرام دي او ناجایزې پیسې دي. السلام علیکم ورحمت